كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. محترم ورنو د ایمان په شعبو کې یوه ډیره بهترینه او غوره شعبه هغه په رب العالمین باندې توکل کول دي. التوکل علی الله جل فی علاه. په رب العالمین باندې توکل کول، هغه ته خپل ځان سپارل، دا د ایمان یوه لویه شعبه ده او دا ډیر ښکلی ژوند دی چې الله سبحانه وتعالی چاته نصیب کړي. له هیڅ چا نه به نه ویریږي، په اطمینان سره به ستا زندګي تیریږي او ډیر مطمئن به راحت او سکون به ستا په زړه کې چې کله دا نعمت الله سبحانه وتعالی در نصیب کړه. توکل څه ته وایي زما عزتمندو؟ دا باید موږ ځان پوه کړو. توکل دې ته نه وایي چې سړی د ځان نه قمقل جوړ کړي او هیڅ اسباب نه طلب کوي. نه، اسباب طلب کا، کوشش او سعی وکا، خو ځان د رب العالمین ته وسپاره. خپل زړه دغه اسباب سره مو متعلق کوه، خپل زړه دغه کوشش او سعی سره مو متعلق کوه، بلکې خپل زړه د رب العالمین سره متعلق کا او دغه اسباب چې ته اختیارې، الله سبحانه وتعالی ته امر کړي چې دا اسباب اختیار کا. دې ته توکل وایي. خپل زړه په رب العالمین باندې راجمع کول او اسباب استعمالول، کوشش او سعی کول او خپل ځان رب العالمین ته حواله کول، خپل ځان په رب العالمین باندې سپارل، دې ته توحید وایي او دې ته توکل وایي. زما عزتمند، بعضې صوفیانې هغسې قمقلي دماغي خراب شوي، هغوی اسباب پرېږدي نو چې بیا وږي شي له خلکو نه سوالونه کوي. نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته انسانیت هم راښودلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دین هم راښودلی. نو توکل دې ته وایي چې بذل الاسباب، اسباب خرج کول، اسباب لټول، اسباب تلاش کول، خو خپل زړه د رب العالمین سره متعلق کول، ځان په رب العالمین باندې سپارل، دې ته توکل وایي. دا په قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی ډیر بیان کړی. رب العالمین فرمایي: وعلى الله فليتوکل المؤمنون. خاص په الله سبحانه وتعالی باندې باید مؤمنان خپل ځانونه وسپاري. الله سبحانه وتعالی فرمایي: وعلى الله فليتوکل المتوکلون. خاص په الله سبحانه وتعالی باندې باید متوکلین او توکل کوونکي خپل ځان وسپاري. الله سبحانه وتعالی فرمایي: ومن يتوکل على الله فهو حسبه. چا چې په الله سبحانه وتعالی باندې ځان وسپاره، الله سبحانه وتعالی د ده لپاره کافي دی. الله سبحانه وتعالی فرمایي: الیس الله بکاف عبده. آیا الله سبحانه وتعالی یوازې د خپل بنده کافي نه دی؟ ولې نه؟ دا موضوع الله سبحانه وتعالی ډیره بیان کړې. نو زما عزتمندو، څنګه به سړی توکل ته ورسېږي؟ پکار ده چې د دې کوشش وکړی شي او خپل زړه د رب العالمین سره متعلق کړی شي. یو حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره وکړله چې زما د امت نه بیا 80,000 کسان يدخلون الجنة من أمتي 70,000 بغیر حساب. رسول الله فرمایي چې د جنت ته به زما له امت نه 80,000 کسان بغیر د حسابه جنت ته داخل شي. څومره بختور انسانان دي! الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو هم په دې کې شمار کړي. صحابه کرامو سره د جنت ډیر غم و. هغه وفرمایل: یا رسول الله، دا څوک دي؟ د الله رسول فرمایل:
الذين لا يكتوون. لا يكتوون هغا كسان چې داغونه نه لګي، او همدارنګه ولا يسترقون او دمونه نه طلب کوي، وعلى ربهم يتوکلون او په خپل رب باندې ځان سپاري. دا انسانان به بغیر د جنت، بغیر د حساب کتابه جنت ته داخل شي. الله سبحانه وتعالى دی وکي چې زمونږ او ستاسو ایمان کامل شي. الله سبحانه وتعالى دی وکي چې زمونږ او ستاسو ایمانی سرمایه کامل شي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.